الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. شلمه پیړۍ د اسلامي امت د غمیزو ویرونو پیړۍ ګڼل کېږي. هلته چې په 1940 میلادي کال په ترکیه کې د عثمان د کورنۍ حکومت چې په عثماني خلافت سره یادېدلو وننول شو. دغه امپراتوري له 1299 میلادي کال نه تر 1923 میلادي کال پورې 600 کاله حکومت وکړ او بیا د مصطفی کمال په لاس وننول شوه. عثماني خلافت د درې وچو آسیا، افریقا او اروپا په 29 دولتونو واک درلود، لکه ترکیه، مصر، یونان، قفقاز، سوریه، عراق، عربستان سعودي، البانیا، تونس، مراکش، الجزائر، المغرب، سربستان، بلغاریا، مجارستان، قبرس، رومانیا، البانیا، ارمینیا، آذربایجان، کرواتیا، بوسنیا، لبنان، فلسطین، اردن، کویت، کوسوو او چکسلواکیا پکې شامل و. احمد شاه ابدالي رحمه الله خپل ځان د خلافت والی ګاڼه. له همدې امله په خطبه کې نوم نه ذکر کېده. د خلافت مرکز ته د خپلو چارو راپور ورکاو. دغه مهال مرکزی آسیا د روسانو، لوی هندوستان، عراق، مصر، سوریه، لبنان، فلسطین او سودان د انګریزانو، تونس، الجزائر، مراکش او المغرب د فرانسویانو ته ولکې لاندې راغلي وو. په اسلامي نړۍ کې یمن، سعودي عربستان او افغانستان نیمه آزاد و. اسلامي نړۍ کې د الحاد د شرق و غرب د جنټانو بیرغونه هسکو. د اسلام د بیرغ پته نه لګېده. د اسلام دښمنانو امت ځپلی و، عقیده، فکر، ژبه، ناموس، اخلاق یې ورته تباه کړي وو. کمونستانو خو په چورلټ ډول د الله تعالی او دیني مقدساتو څخه انکار کاوه. سیکولرانو دین د جومات په احاطه کې ایثار کړی و. مګر ډېر د شکر ځای دی چې د 20مې پیړۍ په 3مه لسیزه کې د اسلامي نړیوال خوځښت څپه رامنځته سوه چې د اسلامي څپک ځمکو د ازادۍ او د امت د یووالي او د دین د دوباره واکمنۍ او اقتدار پیغام یې له ځانه سره درلود. د اسلام جنډه یې هسکه، د شرق و غرب نوکرانو ته په مخ درندې څپېړې ورکړې. اسلامي امت یې راویښ کړ. ټوله اسلامي نړۍ کې لیبرالانو، سیکولرانو، کمونستانو، نیشنالیستانو ته په فکري او عسکري ډګر درانه ګزارونه ورکړل. په امت کې اسلام په صحیح توګه مطرح کړ او زیاته یې کړه چې اسلام یو بشپړ او هر اړخیز نظام دی چې د ژوندانه ټولو اړخونو ته شاملیږي. اسلام هم دولت ده، هم وطن، هم حکومت دی، هم ملت، اخلاق، قوت او رحمت ده، عدالت، ثقافت او قانون ده، علم او قضا، ماده او ثروت ده، بیا کسب او شتمني او جهاد ده، دعوت، لښکر او مفکوره ده. همداراز یوه رښتینې عقیده او صحیح عبادت ده. امام شهید اسلامي امت ته دو مقاصد په مخ کې کېښودل او لومړی د استعمار د ناولو منګولو څخه د څپک اسلامي ځمکو ازادي او دویم د قرآني نظام اقامه او غلبه. امام شهید امت ته شعارونه اخودل: الله غایتنا والرسول قدوتنا والقرآن دستورنا والجهاد سبیلنا والشهاده فی سبیل الله اسماء امانینا. یعنی د الله تعالی رضا زموږ هدف او رسول الله زموږ لارښود، قرآن مو قانون، جهاد زموږ لاره او د الله په لار کې شهادت زموږ تر ټولو ستره هیله ده. او بیا دا شعارونه امت ته وړاندې کړه چې الله اکبر، الله اکبر ولله الحمد، لا اله الا الله، لا اله الا الله محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وفي سبيلها نجاهد حتى نلقى الله. لا اله الا الله، لا الله نه پرته بل معبود نسته او رسول الله د من لارښود، سردار او مرشد دی. په د دې کلمې په سوري کې به ژوند کوو او د دې کلمې په سوري کې به مرو تر دې پورې چې موږ الله سره ملاقات شو. نو
مسلمانانو د اسلام د غلبې او سرلوړۍ لپاره سترې سرښندنې وړاندې کړې او استعماري هیوادونه وتلو ته متوجه کړل. له شرقه تر غربه او بیا له شماله تر جنوبه د انګلیسي، فرانسوي او روسي استعمار په خلاف قیامونه وسول. د انګریزي استعمار زوال په داسې حال کې چې د امپراتورۍ دننه مر نه ډوبېده له افغانستان نه پیل شو چې یو ځل یې دلته شکست وخوړه، بیا یې په لوی هندوستان، شام او د مصر په هېواد کې پښې راټینګې نه سوې. لله الحمد سور او تور استعمار د افغان صابر ملت کې مات شوی. اوس مو په ګران هېواد کې د نمونه او بیلګه اسلامي نظام دور دی چې نړۍ ته موږ بیلګه وړاندې کړو او د نړۍ ملتونه موږ پسې لاړ شي. الله دې د افغان ولس مشرانو ته د بیلګه اسلامي نظام د اقامې او د بیلګه اسلامي نظام د تطبیق توفیق ور په برخه کې د هغې ورځې د راتلو په هیله. وما ذلك علی الله بعزیز. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.